بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې کله یو ماشوم د مور څخه پیدا سي په داسې حالت کې چې دی مړ وي، یعنی ژوندی نسي پیدا، آیا د دغه ماشوم د غسل یا د جنازې لمونځ د ده دسته؟ محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی چې کم ماشوم چې د مور څخه مړ پیدا سي، دا په دې خاطر باندې چې انسان دی، د انسانیت په خاطر باندې دته یو کفن ورکول، کفن که څم شرعي کفن نه دی، خو صرف په یو پاکه جامه او ټوکر کې دی غشتل او د مسلمانانو په ایدره کې ایښول، دا زموږ د فقهاو قول دی، دغه طریقه ده د دغه ماشوم. البته په غسل کې اختلاف دی، که ماشوم چې د مور سره مړ پیدا سي د ده په غسل کې اختلاف دی، مختاره قول داغه دی چې غسل دی ورکي، خو که چیرې غسل نه کې ور، صرف په یو پاکه جامه کې دی ونغاړي او د مسلمانانو په ایدره کې شخ کړي، بس دغه طریقه ده. د جنازې لمونځ ته ده دا نسته. خو که چیرې یو انسان را ولاړ سي، دغه ماشوم چې مړ پیدا سوی دی غسل ورکي، بیا په یو پاکه جامه کې ونغاړي، وی پیچي، یعنی هغه شرعي کفن خدای نه لري، صرف یو پاکه جامه کې به ونغاړي، د مسلمانانو وایدرې ته دی یوسي شخ دی کی، دا در ټولو ښه او اسانه طریقه ده. البته که چیرې چا غسل نه کوي ور باندې لازم نه دی، ښه خبره خو دغه ده چې غسل دی ورکي، خو ور باندې لازم نه دی. او که چیرې یو مؤمن مسلمان د یو چا بچی پیدا سو په داسې حالت کې چې هغه غږ وکړي، د ژوند اثار ور باندې معلوم سوله، بیا به نو پر هغه کوچني باندې نوم هم ایږدي، غسل به هم ورکوي، کفن به هم ورکوي، د جنازې لمونځ به هم کوي. او که چیرې غږ نه وکړي، مړ پیدا سو، د ژوند اثار نه سو ور باندې معلوم، نو د دغه کوچني د صرف مختاره خبره دغه ده چې غسل دی ورکي او یو پاکه جامه کې دی ونغاړي، شخ دی کی. د جنازې لمونځ ده هغه نسته. ستاسې دغه مسله هدایه راخصې د جل اول صفحه 180 باب الجنائز، دغه رقم دوری مختار چې پر همیش تر دې محتار باندې پروت، جلد دویم صفحه 228 تبع د سعید کتابخانه دا مسله راخصې ده.